سواد مټې نه د کراچۍ دپاره روان شوی مسافر بس د سیند په مقام باندې د المناکې حادثې ښکار شوی دی. د اوسه پورې تر اطلاعاتو مطابق په حادثه کې 8 کسان مړه او 22 زخمیان دي. د تفصیلاتو تر مخه د سواد مټې نه د کراچۍ دپاره روان شوی بدقسمته بس چې نمبر یې GB 5454 ښودلی کېږي د سکر روړۍ په مقام باندې د حادثې ښکار شو. د ذریعې تر مخه په بس مکمل طور باندې تباه شوی دی چې پکې ختلې سورلیو کې 8 کسان مړه او 22 زخمیان دي. د اطلاعاتو تر مخه د اسپتال د ذریعې وینا ده چې په زخمیانو کې زیاتر حالات خطرناک دي. د حادثې نه وروستو زخمیان مقامي د سکر روړۍ هسپتال ته ویوړی شو. د جاري شوي لیست تر مخه زیاتر زخمیان او په حق رسیدلي کسان د سوات او د مانسیرې نه ښودلی کېږي. یاد دې وي چې د مټې اډې نه ذمه دار عبدالرحمن د وینا مطابق بس پرون په 15 اګست سهار 6 بجې د سوات نه روان شوی و چې په پیښور کې د بس د بدلیدو وینا وشوه او هلته بل بس را وغوښتی شو چې هغه بدقسمته بس د سکر روړۍ په مقام باندې د حادثې ښکار شو. د حادثې نه وروستو په سوات کې یوه غمجنه فضا جوړه شوې ده او په مټې سوات کې خصوصا ماتم دی. شیر علي خان بشرخیل، مدین، سوات.